سلامونه د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. د خبرونو سرټکي. په هېواد کې د لوږې زیاتوالی د خوړو پروګرام وایي تېرې 5 میاشتې په افغانستان کې شاوخوا 12.4 میلیونه خلک د خوړو له کمښت سره مخامخ. هېواد کې د ناامنۍ زیاتوالی ناپېژاندو وسلوالو په غور کې 3 کسان په ډزو ووژل. د خلکو پر ژوند د طالبانو بندیزونه دغې ډلې په بلخ کې یو تفریحي پروګرام ګډوډ کړ. د اسرائیل او حزب الله لبنان ترمنځ جګړه د اروپایي ټولنې مشرانو په منځني ختیځ کې د سملاسي اوربند غوښتنه وکړه. او امریکا پر متحده عربي اماراتو د پوځي تجهیزاتو د پلور هوکړه کړ. بشپړ خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي چې د روان کال له مې څخه تر اکتوبر میاشتې پورې د هېواد شاوخوا 12.4 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ وو. دغه بنسټ د جمعې ورځ د سپټامبر میاشتې راپور خپور کړی او په وینا یې د 2.8 میلیونو وګړو له ډلې 3.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي له شدیدې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. همداراز 2.4 میلیونه افغانان له شدیدې لوږې سره لاس او ګرېوان دي. د راپور له مخې په ټولیز ډول روان کال د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې لږ تر لږه 23.1 میلیونه وګړي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوي قانون ته په اشارې ویلي چې دغه بنسټ د نړیوالو بشردوستانه فعالیتونو په هکله د دغې ډلې د ډېرې څارنې شاهد دی. د دغه نړیوال بنسټ په وینا د افغانیو د ارزښت د لوړېدو او موسمي بارانونو له کبله په هېواد کې د خوراکي توکو خوندیتوب د پخوا په پرتله ښه شوی دی. د معلوماتو پر بنسټ د کار کچې ټیټوالی، د عایداتو کمښت او د کروندګرو محدود لاسرسی لا هم په هېواد کې د ستونزو په توګه پاتې دي. د یادونې ده چې پر افغانستان واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په هېواد کې د بیکارۍ کچه ډېره لوړه شوه. دغې ډلې د ښځو ترڅنګ د تېر جمهوري نظام ډېر شمېر نارینه کارکوونکي هم د بېلابېلو دلایلو پر بنسټ له خپلو دندو ګوښه کړي دي. تېره اونۍ هم د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د لوږې د پای ته رسونې لپاره باید د خلکو پر خپلو وړتیاوو پانګونه وشي. د غور سیمه ییزې سرچینې وایي چې ناپېژاندو وسلوالو په دغه ولایت کې 3 کسان په ډزو وژلي دي. سرچینو هشت صبح ورځپاڼې ته ویلي چې دا 3 کسان د شنبې ورځ د 400 فیروزکو ولسوالۍ پر لاره د شتیغبند سیمه کې په ډزو وژل شوي دي. د سرچینو په وینا په وژل شویو کې یو د مدرسې زده کوونکی هم شامل دی. د سرچینې د معلوماتو پر بنسټ د پیښې قربانیان د دغه ولایت د 400 او مرغاب ولسوالیو اوسېدونکي دي. تر اوسه د دې پیښې انګېزه او عاملان نه دي په ډاګه شوي. د غور طالب سیمه ییزو مسؤلانو هم تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې شاوخوا 1 میاشت مخکې داعش وسلوالو د دایکندي غور ترمنځ د لارې په اوږدو کې د دایکندي 14 اوسېدونکي وژلي وو. د دې پیښې ټول قربانیان هزاره ګان وو. د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې ځایي سرچینې وایي چې طالبانو په دې ښار کې یو ستر تفریحي پروګرام له پیلېدو 2 دقیقې وروسته ګډوډ کړ. سرچینو هشت صبح ورځپاڼې ته منلي چې دغه تفریحي پروګرام د پنجشنبې ورځ ماښام مهال د مزار شریف ښار په لویدیځ کې د سینا په لوبغالي کې د یو مخابراتي شرکت لخوا جوړه شوې وه. د سرچینو په خبره طالبانو د چکو او چیغو وهلو له امله پروګرام بند کړ. سرچینو زیاته کړې چې دا په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته لومړی تفریحي پروګرام و چې ترسره نه شو. سرچینو یادونه وکړه چې په دې پروګرام کې د افغانستان یو شمېر نامتو ممثلین هم رابلل شوي وو. سرچینو په وینا که څه هم دغه پروګرام په مزار شریف کې د طالبانو له ځایي مسؤلانو سره په همغږۍ ترسره شوی و، خو دغې ډلې څو شېبې وروسته پروګرام ګډوډ کړ او ګډونوال یې سره وپاشل. د مزار شریف ښار کې طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د دغه پروګرام له ګډوډولو وروسته په بلخ ولایت کې د دې ډلې د اطلاعات او کلتور ریاست او استخباراتو له خبریالانو غوښتي چې د یاد پروګرام د لغوه کېدو په اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړي. طالبانو واک ته له رسېدو راهیسې تر اوسه پورې د هېواد پر وګړو ډېر بندیزونه لګولي دي.
د اسرائیل او لبنان حزب الله ترمنځ د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره جوخت د مدیترانې په سمندر کې د اروپایي ټولنې د 9 غړو هیوادونو مشرانو په منځني ختیځ کې د سملاسي اوربند غوښتنه کړې ده. دوی د جمعې ورځ په یو ګډه خپاره کړې بیانیه کې ویلي چې په منځني ختیځ کې د اوربند ټینګښت اړین دی. د فرانسې، ایټالیا، اسپانیا، یونان او پرتګال مشرانو ټینګار کړی چې دوی د سملاسي اوربند او د لبنان او جولان لوړو ته د بشري مرستو د رسونې په لټه دي. د یادونې ده چې د لبنان حزب الله شاوخوا یو کال مخکې له حماس غورځنګه د ملاتړ په موخه پر اسرائیلو راکټي بریدونه پیل کړل چې له دې وروسته د دواړو خواو ترمنځ نښتې ډېرې شوې. دا نښتې اوسمهال د لبنان په سویل او د دغه هیواد په نورو سیمو کې پراخې شوې دي. د دې مخکې د اروپایي ټولنې هیوادونو د اسرائیل او حماس غورځنګ ترمنځ د جګړې پای ته رسېدو غوښتنه کړې وه. امریکا وایي چې پر متحده عربي اماراتو به د 1.2 میلیارده ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات وپلوري. د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت دفاعي امنیتي همکارۍ ادارې د جمعې ورځ په یو خپاره کړي بیان کې د متحده عربي اماراتو لپاره پرمختللو توغندیو سیسټمونو مجموعي تجهیزاتو ارزښت 1.2 میلیارده ډالر اعلان کړ. د بیان پر بنسټ په دې تجهیزاتو کې پرمختللي او د هدایت ځواک لرونکي توغندي او لرې واټن ویشتونکي بالستیک توغندي شامل دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ د دغه تجهیزاتو پلورل به د امریکا د بهرني سیاست او ملي امنیت موخو د ودې لامل شي. ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم پر متحده عربي اماراتو د تجهیزاتو احتمالي پلور منلی دی. یادونه ده چې د امریکا دفاع وزارت په دې هکله د امریکا کانګرس ته هم خبر ورکړی دی. قدرمنو لیدونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.